تر ټولو زیاته حیرانونکې ویډیو چې هغه تاسو ته زه په سکرین باندې ښیم چې تېره ورځ په پاکستان کوزه پښتونخوا دیر بالا پاترا کې کومه واقعه مخې ته راغلې وه چې پکې د یو کور 14 غړي په حق رسېدلي دي چې په هغې کې 6 ماشومان 15 زنانه او یو نارینه و. دغه افسوسناکه واقعه د شپې تېره شپه بېګا شپه نه وه، بله شپه په 12 بجې مخې ته راغلې وه چې د یو کور شاته تاسو ته ښکارېږي دغه ځای کې یو ډانګه جوړ کړی شوی بل کور ته هغه ډانګه د شپې چې کوم دی د ډېر باران له کبله اوبه اخیستلې وي او دغه لاندې کور چې کوم تاسو ته ښکارېږي کوم کې چې دغه خلک راجمع شوي دي مړي راوباسي د دغې کور ته راپرېوته شپې 12 بجې وي. د کور کې چې 3 کمرې وي او په 3 کمرو باندې 3 واړو کمرو کې چې کوم خلک اوده وو هغه ټول لاندې کړي دي. بیا تر سهاره پورې ناوخته پورې دغه سلسله جاري وه چې ټیم به ټیم پکې یو مړی راخته چې سبا راوخته چې سبا راوخته نو هغې پورې هم ماشومان چې کوم زنانه وي هغه بهر حاله خو غټ وو نو په هغه ټیم راووتل او ماشومان چې کوم وو هغه په دغه کایي یا په دغه خاوره کې پټ وو. تر سهاره پورې چې کوم دی د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 والا هم راغلي دي او پولیس اهلیکار چې څومره هم محکمه ده د هغې ځایي خلکو هغه هم راغلي ده. تاسو ته په سکرین باندې ښکارېږي یو ډېر عجیبه منظر دی دغه ځای کې چې خلک لګیا دي چې کوم د ګاونډیان دي یا رشته داران دي هغه لګیا دي یو ماشوم یو چې کوم وفات شوی یا شهید شوی ماشوم دی هغه راوباسي. انتهایي ډېر افسوسناک واقعه ده زما په ذهن چې تېرو کلونو کې ما چرې هم داسې افسوسناک واقعه نه ده لیدلې چې د یو کور پکې 14 چې کوم انسانان دي هغه په حق رسېږي او ماشومان یعنې بچي د مور غم نه ویني او مور د بچو غم نه ویني او دغه شانتې یو د 26 کلن ځوان چې هغه هم د نه د وړو ماشومانو غمونه نه ویني مطلب ورونه یې خویندې دي او دغه شانتې د میاندو د خپلو چې کوم رنداران دي د هغو غم هم نه ویني. عجیبه شانې واقعه ده. الله پاک دې په ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي. خو داسې ده چې د غم او د میلمه پښتو متل دی چې دا چاته پته نه لګي که چېرې چاته پته لګېدی نو مخکې به انتظام ورته کولی خو داسې ده چې مقرر راشي هغه په بله نه بدلېږي خو احتیاط باید لازمي شی دی. تاسو ته ښکارېږي چې دغه کور څومره د دې ځمکې کې دننه او بیا پې د پاسه ډانګه جوړول دا انتهایي د داسې انسان کار دی چې هغه ناپوهه وي او ښه پوهه خلک به هم دغلته کې وي. مطلب تاسو ته ښکارېږي چې دغه ځمکه ډېره مضبوطه ښکارېږي خو د باران او د اوبو داسې زور دی چې هغه چې په ځمکه باندې ورشي نو هغه غټ غرونه واري او ډانګه ورته څه ښکارېږي. خو به هر حال مقرره به یې راغلې وه تاسو ته په سکرین باندې ښکارېږي خو دا مقام ماته ډېر زیات افسوس او دردېدونکی ښکارېږي. الله پاک دې په هر مسلمان باندې نه راولي ځکه چې دا داسې مقام دی چې خپل رشته داران به راغلي او دغه ډېر زیات غم په دې کې ښکارېږي چې مطلب د دوی به رشته داري ورور به پلار به تره به ماما به وغیره به او هغه به راغلی او یا به نه راغلی ویل کېږي چې د دوی د کور 3 غړي چې کوم دي هغه په سعودي عرب کې دي هغه را روان دي دغه خپلو مړو لپاره. خو داسې ده چې خامخا به یې داسې څوک رشته داران وي هغه په خپلو لاسو باندې دغه ماشومان د دغه خاورو نه راوباسي نو انتهایي غم چې دی هغه ډېر زیات غټ دی ځکه چې داسې غمونه به په اکثره په چا نه وي راغلي یو نه یا 2 یا 3 غمونه خو دا د پوره خاندان غم دی. نو الله پاک دې په خپل رحم او فضل وکړي او څومره چې هم د دې لوحاقین دي مطلب رشته داران دي خپل خپلوان دي د کور کوم غړي پاتې شوي دي الله دې هغوی ته حوصله افزایي ورکړي او دغه شانتې درجات دي الله پاک بلونکي او صبر جمیل دې خدای پاک ورکړي ځکه چې دا واقعه انتهایي ډېره افسوسناکه ده. لکه څنګه چې تاسو ته ښکارېږي نو په پولیس اهلیکار او دغه شانتې د ډبل 1 ډبل 2 والا هغه هم خپله کاروایي وکړله راله او کوشش کوي خو دا کاروایي چې کوم ده دا په مشیندریانو باندې نه کېږي دا چې کوم دی صرف او صرف د چې کوم د علاقې خلک دي هغه په خپلو لاسونو محنت کوي دغه یو مړی راوباسي. نو داسې ده چې چرې هم داسې مطلب واقعه مخې ته راشي نو کوشش کوئ چې تاسو په وخت باندې ځان رسوئ ځکه چې تاسو ته ښکارېږي دا ورځ ده نه دا هر څه پکې سپین ښکارېږي ورځ ده او دا واقعه چې کوم د شپې مخې ته راغلې ده نو هغه وخت کې به باران هم و تکلیف به هم و شپه به هم وه خو داسې ده که چېرې په وخت باندې دغه ډبل 1 ډبل 2 والا راغلي وي او دغه شانتې ګاونډیان او چې څومره هم خپل خپلوان نږدې خلک دي په وخت باندې راغلي وي نو یو نه یو مړی خو به پکې یعنې زخمي به یا خپل حال احوال به ویلی وي یا داسې څه په زړه به یې کوم ارمان و هغه به یې ویلی وي خو له بده مرغه زموږ پښتانه سیمه کې داسې وشي چې یو ځای کې یو دغه شانتې غم جوړ شي یو مصیبت جوړ شي نو هغه ځای ته بیا په اسانه باندې څوک ورځي هم نه خو به هر حال پښتانه خو په دې کې نه دي پښتانه خو داسې دي چې کوم ځای کې چې غم او درد وي نو هغه ورله خپل ځان سر له تېرې وررسي خو به هر حال تاسو ته ښکارېږي دا ورځ جوړه شوې ده سهار نه وروسته ټیم دی او یو مړی چې کوم دی راوباسي او ډېر په بې دردۍ سره مطلب داسې دي چې تاسو ته ښکارېږي په سکرین چې انتهایي چې د هغې معنې داسې یو ډانګه یو داسې د کمرو یو سیلاب ورغلی دی چې هغه پکې بیخي داسې شوي دي چې مطلب لکه د قیمې په شکل کې بیا راویستل کېږي ځکه چې
هغې باندې یو د خاورې وزن، د کوټې وزن، د چت وزن او د هغې نه وروسته چې کوم دی هغې باندې د کمرو دومره یو ډېر چې هغه یو کاڼی ته اړی او بیا چې کوم دی دغه کس راوباسي. انتهایي ډېر ګران کار دی. الله پاک دې مسلمانانو ته اسانه کړي. یو مړی چې کوم دی هغه راوباسي په کټ کې ږدي او بیا یې بهر چې کوم دی وباسي، بیا بل راوباسي. یو ځای کې اطلاع کړي چې په دې کمره کې په دې ځای کې یو مړی پروت دی، بل په دې ځای کې پروت دی. نو ډېر د افسوس مقام دی. الله پاک دې په ټولو مسلمانانو باندې خیر او د رحمت